لپاره په کابل استودیو کې د سیاسي چارو څیړونکي مطیع الله خروټي صاحب ته بلنه ورکوو او دوی ته ښه راغلاست وایي. خروټي صاحب په خیر راغلی او پوښتنه هم ورسره کومه چې دغه سند د افغانستان لپاره ډېر مهم بلل شوی دی. د امریکا لپاره دغه سند څومره مهم دی؟ خاورین صاحب تاسو نه هم ډېره مننه. درنو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سلامونه وروسته هماغسې چې تاسو یې ویلې د جلال باب خرم د افغانستان جمهور رئیس دفتر رئیس له خوا چې دا رسنیو ته خبر ورکړل شو چې دا خبرې په ډېر ابتدایي مرحله کې قرار لري، یعنی گویا هغه نمایندگان چې د افغانستان د حکومت له خوا او په ضمن کې د امریکا له خوا په دې مسلې په ارتباط انتخاب شوي دي او پنجشنبې په ورځ قرار دی چې دوی د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې خپل خبرې شروع کړي. دا درسته ده، خبره په مرحله ابتدایي مرحله کې قرار لري، اما اساسي خبره دلته ده چې دا ډېر مهم او سرنوشت ساز خبره ده. تاسو وګورئ د افغانستان په لوی عنعنوي جرګه کې د 2000 کسان نه زیات استازي راغلل، د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړل چې دغسې قراردادونه چې کېږي باید کوم مسایل پکې په نظر ونیول شي. په طور د مثال هغه قرارداد چې په نامه د MTA یادېږي او MTA قرارداد کې د افغانستان د حکومت په نمایندګي یو تعداد اشخاص افراد چې اوس هم یو تعداد پارلمان غړیتوب لري او یو تعداد سندین لري سوي د اپوزیسیون جوړ کړی ده، هغوی د امریکایانو ته دا صلاحیت ورکړی چې هر ګونه اجرات په هر منطقه د افغانستان کوي دوی آزاد لوی لاس لري. اما د لوی عنعنوي جرګې په استازي په جرګه کې مشوره ورکړل چې دغه MTA په نامه قرارداد چې دا لغوه شي، دغه قرارداد د لغوه په اساس نور مسایل ته هم زمینه مساله کېږي، په خصوص دا چې داسې تړون باید امضا شي د امریکا متحده ایالات سره چې هغه امریکایان چې د افغانستان په دننه کې کوم جرم کوي یا کوم جنایت ته لاس پورې کوي یا کوم واقعه کوي هغه باید د افغانستان د قانون پر بنسټ محاکمه شي. دا چې تر اوسه د امریکا اساسي قانون اجازه نه ورکړي چې هغه یو اتباع ډېره بخښنه غواړم، تاسو د افغانستان اړخ ښه تشریح کړ چې هلته واقعیت او حالات څنګه دي. ګوري په د نړیوالو خبرو اترو کې چې کله دوه خواوې سره ګوري هڅه دا وي چې د مقابل لوري هغه اصلي غوښتنه تر دې وړاندې چې خبرو ته کینی معلومه شي. آیا افغانستان په دې پوهېدلی دی چې امریکا په افغانستان کې واقعا څه غواړي؟ په دې قرارداد په لاسلیک کولو سره د امریکا غوښتنه یا اصلي هدف به یې څه وي؟ د افغانستان حکومت په دې بریالی شوی دی؟